منظور پښتين د علي وزیر د خوشي کېدو په تړاو پاکستاني حکومت ته څه خبرداري ورکړې ده. که علي وزیر خوشي نشي نو څه به وشي او بل لور ته بیا محمد رقیب زمان په دې اړه څه لیکلي دي. سلامونه لیدونکو، دا ویډیو تر اخره وګورئ او خپل نظر هم را سره په کومنټ کې په اخره کې شریک کړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د پاکستاني پولیسو له لوري د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خلاصون لپاره د نړیوالو لاریونونو خبر ورکړی دی. پښتين په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې د لاریونونو به نن تر سره کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر وړمه ورځ په پیښور کې د یو جوړې شوې غونډې په پای کې د پولیسو له لوري نیول شوی دی. علي وزیر 13 ورځ د سن پولیسو ته سپارل شوی دی. د نوموړي په نیول کېدو سره په ټوله نړۍ کې پښتنو غبرګون خودلی دي. دوی په ټولنیزو رسنیو کې د علي وزیر د خوشي کېدو پیغامونه خپروي او وایي که پاکستاني حکومت علي وزیر خوشي نه کړي دوی به لاریونونو ته دوام ورکړي. او بل لور ته بیا په همدې تړاو نقیب زمان لیکلي دي چې د قام زولنې د پاکستان حکومت تل د پښتنو په خوله لاس او په غاړه چاړې ایښي. یاد منافق، وحشي او استبدادګر حکومت د پښتنو یووالي ته د خپل ویش او نابودۍ په سترګه ګوري او تل یې د یاد اتحاد، اتفاق او یووالي د ځپلو لپاره پښتانه د یو بل وینو ته کېنولي دي تر څو دواړو لورو ته پښتانه ضرر وکړي. خو دغه لاس او چاړه نور په ورټولېدو ده. پښتون قام له دې محکومیت او رسالت څخه د خلاصون لپاره خپل لار او خپل لاریون ټاکلی. پښتانه اوس هم خپل غږ او هم خپل غاړه ویني. د پاکستان حکومت به د علي وزیر په نیولو سره نه د دې قام خوله نوره بنده کړي او نه به یې هم غاړې ته خپله د منافقت چاړه نیولی شي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د منظور پښتون د خبرداري په اړه او یا هم د نقیب زمان د دې لیکنې په اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. زموږ د نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره هم زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب هیر نه کړئ. تر بیا زموږ له یوټیوب چینل سره پاتې شئ.